تر ټولو مهم هم دا ده چې موږ پوه شو چې بدلون وایي څه ته، موږ ولې بدلون ته اړتیا لرو، موږ باید ولې بدلون وکړو. په ساده الفاظو ورته وایم چې بدلون د یو حالت څخه بل حالت ته حرکت ده، د یو حالت څخه بل حالت ته تلل دي، خپل حالت تغیرول دي. خو په دې لحاظ چې موږ مثبت اړخ ته تغییر وکړو، موږ مثبت اړخ ته حرکت وکړو، مثبت طرف ته بدلون وکړو. نه داسې بدلون هغه هم بدلون دی چې د یو ښه حالت څخه منفي حالت ته ځي، بد حالت ته ځي، هغه هم یو بدلون ده. موږ همیشه باید په دې لټه کې اوسو چې زموږ هر حرکت او هر بدلون مو باید نیک وي، مثبت وي، هم مو ځان ته پکې ګټه وي، هم مو کورنۍ ته پکې ګټه وي، او هم مو وطنوالو ته پکې ګټه وي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې ښه نفر هغه ده، ښه کس هغه ده چې هغه هغې دنیا ته په دې دنیا کې کار وکړي، نیک کارونه وکړي. ډېری ملګري به مو لیدلي وي چې په دې دنیا کې همیشه دا خبره کوي چې دنیا لنډه ده او 2 ورځې ده او بس نه ارزي چې ډېرې پیسې پیدا کړي، نه ارزي چې ډېر ښه وکړي، نه ارزي چې ډېر زده کړه وکړي، نه ارزي چې بدلون وکړي، نه ارزي چې دا شیان ولري. نه وروره، که غواړې چې هغه دنیا ته کار وکړي، هغه دنیا دې جنت کړي، هغه دنیا دې جوړه کړي، نو هغې ته په دې دنیا کې کار وکړه. که هغه د زده کړې د لارې وي، که هغه د عبادت د لارې وي، که هغه د حلالې نفقې د لاسته راوړلو د لارې وي، او یا هم ستا د موقف د لوړوالي د لارې وي. ګورئ ډېری ملګري چې ښه معاش ولري، ښه ژوند ولري، ځان یې بریالیتوب ته رسولی، یعنې مثبت تغییر و بدلون یې کړی وي، هغوی کولی شي ښه عبادت وکړي، هغوی کولی شي د نورو سره ښه همکاري وکړي، هغوی کولی شي سکون پیدا کړي او همیشه نورو ته خوشحالي ورکړي. هغوی کولی شي چې دې ته وخت پیدا نه کړي چې نورو ته زیان ورسوي، بلکې د خپل ژوند څخه خوند واخلي، که چا ته بد ونه رسیږي، ښه یې ونه رسیږي، بد هم نه رسوي. خو هغه برعکس داسې ملګري چې هغه په ژوند کې بریالي نه وي، هغه هوسا ژوند ونه لري، همیشه نورو ته خنډ وي، عبادت سم نشي کولی، خپلې ورځې و شپې سمې نشي سبا کولی، بس د نامشروع لارو به دی خپل عاید لاسته راوړي، د نامشروع لارو به دی خپل ژوند تیروي، ولې چې ده مثبت بدلون نه ده کړی، منفي بدلون یې کړی ده. نو زموږ لپاره پکار ده چې ټولې خبرې واورو، تحلیل یې کړو او مثبت بدلون وکړو. لکه څرنګه چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي چې د آیت مفهوم یې داسې ده چې هوښیار هغه ده چې هر څه واوري، تحلیل یې کړي، ځان پرې پوه کړي او هغه څه چې د لپاره ګټور دي هغه عملي کړي، نو هغه څه شی دي؟ هغه لاره موندونکي دي، هغه هدایت شوي خلک دي. نو کوشش باید موږ وکړو چې د هر چا واورو او هغه چې زموږ لپاره په ګټه دي د هغې عملي کولو کې موږ ته ګټه ده، د هغې لارې مخ ته لاړ شو. لکه هغه د ابن یمین یو ښایسته شعر ده په دری کې چې وایي آن کس که بداند و بداند که بداند اسب خرد از گنبد گردون بجاند. یعنی هغه څوک چې پوهیږي او ځان رسوي، په خپل استعداد او نبوغ باندې باور لري، په خپلو وړتیاو باندې باور لري، نو هغه هېڅکله هم شاته نه پاتې کیږي، بلکې د خپلو وړتیاو څخه خپلې پوهې څخه استفاده کوي او مخ ته ځي، حرکت کوي. دا بریالي شخصیتونه دي. بیا دویمه ډله کې هغه نفر دی آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نماید که بس خفته نماند. زموږ کار د دغسې ډول خلکو سره ده چې استعداد لري، نبوغ لري، وړتیا لري، د پوهېدو وړتیا پکې شته ده، خو په دې نه پوهېږي چې څنګه ځان وپوهوي او ولې باید دوی پوهه لاسته راوړي او ولې حرکت وکړي، په دې نه پوهېږي، ښه استعداد لري. درېیمه ډله آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خوش به منزل برساند. درېیمه ډله دا هغه ډله خلک دي چې پوهېږي نه، وړتیاوې ډېرې کمې دي، ډېر کم امکانات لري، خو په دې پوه شي چې نه پوهېږم، باید دغه پوهه مې باید زیاته کړم، لوړه یې کړم، دغه امکانات مې کم دي، دا امکانات مې ډېر کړم، نو دوی هغه خپل هدف ته ځان رسوي یا خپل موټر د خټو باسي. دا هغه خلک دي، دا هم بریمن خلک دي. څلورمه ډله خلک چې خدای دې څخه تاسو ټول وساتي، هغه خلک چې آن کس که نداند و نداند که ندانند در جهل مرکب عبد دهر بماند. هغه څوک چې نه وړتیا لري، نه پوهېږي، نه ځان پوهوي او نه خپله ناپوهي مني، بس دا هغه خلک دی چې وایي زما په جیب کې 40 وزیران ځایږي، ما ته څنګه خبرې راښیې، ما ته څنګه لار راښیې، نه خپله پوهېږي،
نه پکې د پوهېدو وړتیا شته، نه د بل چا مني چې ته نه پوهېږې، او څوک ورته واضح نارې وایي چې ورو دا لاره غلطه ده، نه وایي زه پوهېږم. نو د دې څخه مو خدای وساتي، ځکه چې دې ته د زمانې هغه جاهل ویل کېږي. همدغه نفر به ځان ته هوښیار هم وایو، خو په دفتر کې به تې خلک په عذاب وي، په کور کې به تې ښځه په عذاب وي، په بیرون کې به تې ملګري په عذاب وي. په څه شي باندې؟ د ده په بېعقلۍ باندې، د په ناپوهۍ باندې، د په منفي بدلون باندې، ځکه د یو منفي بدلون کړی ده. نو ژوند یو فلم ته ورته ده، او ته د فلم ستوری یې. په یو فلم کې تر ټولو مهم رول چې لري هغه د فلم ستوری لري، یا د فلم لوبغاړی لري، د هغه دنده تر ټولو مهمه وي. او یو فلم چې ټول راڅرخي د فلم په هلک باندې راڅرخي، نو ته د ژوند د فلم هلک یې. فلم د تا په لاس کې ده چې ته څه رقم رول لوبوي. ته څومره په ژوند کې مبارزه کوې، ته څومره په ژوند کې بریالیتوب ته کار کوې، ته څومره په ژوند کې هدفمند یې، او دغه فلم ته څنګه تولید کوې، او څنګه یې تر ټولو ښه فلم کوې چې ډېر لیدونکي ولري، ډېر خوښونکي ولري، او ډېرې د خوښۍ صحنې ولري، څونه د غم صحنې ولري. دا ټول تا پورې اړه لري چې د ژوند فلم د څه رقم ډکوي. موږ ته الله تعالی پرېمانه نعمتونه راکړي دي، نو موږ باید استفاده وکړو. سترګې راکړي، لاسونه یې راکړي، غوږونه یې راکړي دي، د هر څه شي قدرت او قوت یې راکړی ده، نو موږ باید استفاده وکړو. په دې حدیث شریف ته ختموم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت ده چې بنده ته به تر هغې اجازه ورنه کړل شي چې د یو قدم پورته کړي د قیامت په ورځ، تر څو د 5 پوښتنو ته یې ځوابونه نه وي ورکړي. چې لومړۍ پوښتنه به یې دا وي چې مال دې د کومه ځایه پیدا کړ؟ دغه کوم مال چې موږ پیدا کوو دا د حلال لارې موږ پیدا کوو که د حرامې لارې؟ دې پوښتنه به درڅخه کېږي. بیا دغه مال چې خدای پاک موږ ته راکوي که حلال حرامې، بیا وایي چې مصرف دې چېرته کړ؟ دا مال چې ما تا ته درکړی و دا دې چیرې مصرف کړ؟ د مصرف پوښتنه به یې کوي. درېیمه پوښتنه چې کوي د ژوند پوښتنه به کوي. الله تعالی به وایي چې ما تا ته ژوند درکړی و، دا ژوند تا په کومو اعمالو کې تېر کړ؟ په عبادت کې دې تېر کړ که دې په قتل و حرامخوریو، زناکاریو، بدکاریو کې تېر کړ؟ څلورم به هم د ځوانۍ پوښتنه زموږ څخه کوي. تا ته مې ځواني درکړې وه، قد مې درکړی و، کواره مې درکړې وه، اندام مې درکړی و، دغه ځواني تا په څه کې تېره کړله؟ ډېری سپین ږیري به مو لیدلي وي چې هغوی د خپلې ځوانۍ ارمان کوي، او دا به مو اورېدلي چې د ځوان عبادت او د ځوان کار دا تر ټولو غوښتلی ده. ځوان په یو جامعه کې د تیر حیثیت لري، د ځوان عبادت د طلا عبادت ده، ځکه ځوان ته ډېر اهمیت ورکوي. د ځوان هغه جذبه چې اوسي، هغه موقف چې اوسي، دا تر هر وخت غوره دی. نو الله تعالی به د ځوانۍ پوښتنه زموږ څخه کوي چې ځواني دې په څه کې تېره کړله. او پنځمه پوښتنه به د علم پوښتنه کوي. الله تعالی به وایي چې تاسو علم په کوم نیت سره حاصل کړ، څنګه مې استفاده کړ، چاته مو رساوه، حلالې پیسې مې پرې وګټلې که حرام مې پرې وګټلې، نیت د څه شی و؟ د پیسو ګټلو نیت دی و، د یو چا د راپرځولو نیت دی و، د یو ریاکارۍ نیت دی و، که د آخرت دپاره تا کار وکړه، که د بشریت دپاره تا کار وکړه، او د حلالې نفقې او روزۍ د ګټلو په خاطر تا کار وکړ. نو زموږ خبره ټوله په بدلون کې وه. بدلون د یو حالت څخه بل حالت ته تګ، حرکت، خو مثبت حرکت، مثبت بدلون. موږ همیشه کوشش باید وکړو چې زموږ بدلون مثبت اوسي. په ژوند کې باید یو تحول راشي، مثبت تحول راشي، نه چې منفي خواته موږ سوق شو. حسک او بریمن اوسئ.